یا لکه تا ته وایم که نه راشه دا چای وڅښه بچې. چپ شه بیبي چپ شه. یا نادیدکه تا دا ډګډګې په اول ځل لیدلی دی؟ په اول ځل مې لیدلی نه دی خو سوچ مې په اول ځل شروع کړی دی. څومره به ښه وه یا بچې څه به ښه وه چې د دې هینډل په دې سټیرنګ وی کټ کټ د څه په ځای سړی او دلته یې په دې خپه کې دلته اکسلیټر وی. یا سړیه دا لږ څه وایي خو دا وایم که نه چې هسې نوم یې موټر سایکل دی نو ټول سایکل دی د موټر خو پکې اډو څه شته نه. نو لکه ته اوس د ده نه موټر جوړی جوړ کړې یا بچې راشه که نه ښه دا چای وڅښه بس که زما بچې ګوره خپل پلار درته ښه معلوم دی ډک چانک به په سر راواړي ګوټ به هم درته پاتې نه شي. راشه بچې راشه یو پیاله وڅښه نه زار شم دی. دادا دا دې سپیمه پیاله مکوه دقه مکل بچیا خدای راستي کې رانه بل یو ګوټه مسکي شوګر به دې شي یاره. وګوره مرجان ستا ورته خیال دی ویم چې دا چای نه غواړم و دې کوڅې ته ولم نو څه چېرته ولي دا اوس دې ښه وایي نو دا نه نو بد وایي درته ناشکره چې پیژنې نو وایه او چې شکر نه پیژنې وایه نه. په انګریزي کې چینو ته شوګر وایي او په دې چایو کې چینی نه ده ګوړه ده ګوړه او دا ګوړه زما د پټي ده ستا د تنخوا نه ده. دادا ډاکټر ته به دې بوتل غواړي. ډاکټر نه ولې په ما څه شوي هغه دغه به دې چک کول غواړي بلډ پرشر په هره خبره غوسه. یا بچې زار شم دا غوسه خو کله کله مالم راځي. ستا خو به د سترګو اپریشن کول غواړي. وای خدایه ډوبه شم زما د سترګو اپریشن. یا بچې زما خو نظر لګي خاورې د نظر لګي دا دومره تېرې چای یو خو زه ستاسو د پلاره د زوی په پته پوه نه شم. پلار دې وایي چې پاڼې پکې کمې دي او ته وایې چې زیاتې دي. وایم بس ورکې که نیست کم ځم دفتر ته ناوخته شو. یا بچې یو پیاله خو به دې څښلې وه که نه وایم نس کم زه چې تو ډارلینګ. یا سړیه تا ته وایي که نه که ښار ته ځې نو ورسره لاړ شه. هېڅ حاجت نشته زما ښار ته ځینې ټاټا بابای څه دې وایي ایسې مو نه وې تا ته وایي چې دادا او ما ته وایي چې دی یاره ډېر خامخر دی نو دادا اوس خو به دې بلډ پرشر خامخا چک کول غواړي. سر هغه خو لا تر اوسه نه دی رسېدلی. جی سر بس چې څنګه راغی دی به ستاسو خدمت کې حاضر کړم. اوکې سر. السلام علیکم. اکسیلیټ یا لکه قسمه جی چای راوړم یا شربت؟ شربت پرېږده مړه راشه دا مېز صفا کړه یاره. ښه درته پته ده چې ګرد په وجه باندې مری خرابېږي د سترګو نظر کمیږي زړو کې څښا کېږي په مغزو مسر کوي. راشه مړه دا مېز صفا کړه. ښه جي. افسرخان صاحب تاسو له خیره تشریف راوړه. ولې جي دا وګورئ ولې جي ګوره خانه یا به نوکري کې او یا به افسري. منیجر صاحب افسري خو مې زړه غواړي خو خیر که ستاسو موډ زما په لیټ راتلو باندې متاثره شوي نو د هغې وجه دا ده جي چې دا وضاحت به ورته سر ته وکړي چې د سهار راسره په انتظار دی. خدای خبر چې څه ضروري کار دی 2-3 ځلې ستا تپوس وکړو. نو بیا ورشم صاحب وګوره ته وایي ورشم یا لږه موږ بیا کور ته لېږې شابه زر ورشه په یو منډه ورشه. هلکه شابه دا افسران پېښې به کوي. هلکه تش په نوم خو افسر کېدی نه شي. یس راځه. ما جی دا خبره کوله سر چې یو بنداړو دفتر ته په وخت باندې رورسي هسې ناستې سر 1 غنټه جی په کاغذ کلو باندې تېره کړي 2 غنټې جی په خبرونو باندې تبصرې کوي جی او 1 غنټه جی د دفتر نه مخکې جی چوټي کړي نو هغه ښه شوه او که نه جی یو بنده نیمه غنټه لیټ راشي او نیغ لاړ شي چې په کورسه کې کښېني او جی خپل کار شروع کړي. تاسو جی په خدای باندې اعتبار وکړئ جی موټر سایکل جی پنچر شوی جی په ایمان جی او میل نه ورسره پیاده راغلم ټول خولي شو. اوهو
افسر خانه د دې دومره اوږد داستان حاجت سو؟ تاسو ته به جی منیجر صاحب زما په سره شکایت کړی کنه؟ نه دا خبره نه ده. کینه ها دا خبره ده صاحب. تاسو ایسی لګولې چې بار خو ډیره زیاته ګرمي ده. افسر خانه ما اوریدلی چې ته ټیوټر یاره جی خدای مې دوی چې ټیکټر امداد دی د منیجر صاحب دی د اسی چې ما پسې لګېدلې دی. ټریکټر نه یادوم، ټیوټر ټیوشن. ګوره یوه غنټه، صرف یوه غنټه به زما ماشومانو ته ټیوشن کې. ها ټیوشن تاسو حکم کوئ چې کله حاضر شم؟ څومره چې زر کېدی شي. هغوی انګریزي کې ډېر کمزوري دي. تاسو جی بیغمه شئ جی، زه به ورته داسې انګریزي وښیم جي چې کور کې به په انګریزي کې فرق کې خبرې کوي. ښه ده ته اوس ورشه او منیجر صاحب ما ته راولېږه. ٹھیک ہے. منیجر صاحب ډایرکټر صاحب دی غواړي. غواړي یا لکه زما په سر خو درته څه ویلي نه دي. راشه دا وګورئ زما په سر خو درته څه ویلي نه دي. که دلته ناست یم منیجر صاحب او دلته لاړم په سر باندې کېناستم او خبرې مې وکړې. دا طلا په کومه کوڅه سر شوې مړه؟ یا الله پردې را باندې واچوي. افسر خان دا څه خبره ده؟ تا انګریزي ډېره کمزوري ده. ده لا بله وهم یې کم ده او غږیږي کم ده. زه ته ډایرکټر صاحب خبره کوم. د ډایرکټر صاحب هغه زما د انګریزي نه دومره متاثره شوی دی، دومره ځکه نه متاثره ده په انګریزي کې څه وایي ده متاثره ده نه درځي که نه؟ یاره یار ماله خو بالکل نه راځي. ښه متاثره ته په انګریزي کې امپرشن وایي. افسر صاحب تاسو انګریزي خو واقعي چې ډېره ښه ده، بیا خو تاسو له ټیوشن سنټر پرانیستل پکار دي. داسې غلطي به د چرم ونه کم. ولې؟ بیا به د کریم خو د نالی کم مالې شفرزونه کوي چې ما ځان سره ټوټر کا. زما یې حاجت نشته. ښه یا لکو د ټولو نه لایټ سیټ کم یو دی. ولې منیجر صاحب؟ دا وګورئ وایي ولې په افسر خان صاحب کار زیات دی چې بدل یې کومله. د سیټ خو د ټولو نه لیټ دی سر. ډېر سپک دی. ته غلی شه، دخل در معقولات مه کوه. افسر خان صاحب تاسو فرمایئ ستاسو کوم سیټ خوښ دی؟ منیجر صاحب دغه سیټ بیړه خو د پیغار کاکا اوس څه کوې دی بل سیټ بیړه پیغار کې شو. کریمه زه ګوره دا بېعزتي نشم برداشت کولی. یا لکه کریمه ته غلی شه ګرې چې سیټ به دې کم. دا د ډایرکټر صاحب احکامات دي چې د افسر خان کوم سیټ خوښ وي په هغې به کار کوي. کوم سیټ دې خوښ دی لکه؟ منیجر صاحب زما د خپل سیټ خوښ دی. خپل سیټ دې خوښ دی؟ ویری ګوډ. چې ستا خوښ دی نو زمونږ هم خوښ دی. ګوره کنه پلار یې لوی ټیکهدار دی، ډېر مالداره دی او جینۍ خو په سلو کې یوه ده. یې ته وګوره کنه څومره ښایسته ده. چپ شه مرجانه چپ شه، ستا ځواني راته رایاده شوه خو چې د دې نوم راته وانخلې. یې سړیه دا ولې؟ بس ډېر زیات دې خفه یم. ته ګوره پر ورځ زما د لاسه پیله واخې ته وایي چې بس که نه نو ستا د خو دپاره وې که نه څه ورته وي چې شکر به دې شي. شکر نه اتي به مې شي، بیا به د ښځې په وړاندې پوزه مو نه ګرویا. دقه دې بچې مې راغی. السلام علیکم بیبي دادا. وعلیکم سلام. بچې نن دې ناوخته ولې کړو؟ د افسر بچو ته مې ټیوشن ښودو. یا بچې دا ریډیو ټیشن که د ټیوي ټیشن؟ ریډیو ټیشن او ټي وي ټیشن نه، سبق مې ښودو سبق. یه بچې راشه که نه داسې چنغله مې دله کتلې ده چې د چین ماچین خاپیری انتظار شه. راشه دا تصویر وګوره. پرېږده بیبي یاره معاف هم که دا دومره غټه پوزه، دا کچې کچې سترګې، دا راته وایي چې دنګه ده او که چیته، او خبرې په ورو کوي او که په تېزه، او چې خبرې کوي نو هرې خبرې سره خاندي خو نه. کلي چې بې شرمه د مور پلار په مخ کې داسې خبرې کوې. نو څه ګوره یه بچې درنه کورنۍ ده، پلار یې په دوتنو کې شمار دی. دی د ځان دشمن دی چې زمونږ خبره نه مني، خو نه دی مني. پس د دې به موږ د ده خبره منو. دی د ځان د په خپله رشته خوښوي که تا ولقطه واغېته نو بلډ پرېشر باندې چک کول غواړي.